د لوی څښتن تعالی جل جلاله په نامه. درنو زده کوونکو او د پوهې مینهوالو، خوشحاله یم چې بیا هم د ساینسي علومو زده کړې پښتو چینل ته راغلي یئ او خپلې پوهې ته وده ورکوئ. زموږ د نننۍ ورځې کومه موضوع چې ده هغه مثلثات دي او دا د مثلثاتو کورس لومړنۍ ویډیو ده چې موږ او تاسې یې پیل کوو. هیله لرم چې دا کورس زموږ سره تر پایه پورې تعقیب کړئ او د مثلثاتو برخه کې خپل ستونزې حل کړئ. مثلثات چې دي دا د کانکور په ازموینه کې شامل دي او د ښوونځي په نصاب کې هم شامل دي چې دا ډېر اړین او مهم دي چې موږ باید زده کړو. راځئ چې درس پیل کړو. لومړی لوست موضوعات: د مثلثاتو معرفي، زاویه، مثبته زاویه، منفي زاویه. دا هغه موضوعات دي چې موږ یې په نننۍ لوست کې زده کوو. لومړی موضوع د مثلثاتو معرفي ده. مثلثات هغه علم دی چې د مثلث له زاویو او اضلاعو څخه بحث کوي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې مثلثات هغه پوهه او هغه علم دی چې موږ ته د مثلث له زاویو څخه او د مثلث له اضلاعو څخه بحث کوي او په دې اړه معلومات راکوي تر څو موږ خپل ستونزه په دې برخه کې حل کړلی شو. خو دا یوازې د مثلثاتو تعریف دی او د مثلثاتو استعمال له تعریف سره توپیر لري چې هغه بېل ډول باندې بیا تشریح کیږي. اصلا مثلثات له دوو ټکو څخه اخیستل شوي دي. راځئ چې دا ټکي زده کړو. لومړی ټرایګون دی، ټرایګون یا مثلث، او دویم میټرون یا اندازه نیونه. په عمومي ډول سره ټرایګونومیټري یا مثلثات دا هغه دوه ټکي دي چې د مثلثاتو علم له دې کلماتو څخه اخیستل شوی دی. وروسته له دې موږ باید زاویه زده کړو چې زاویه څه ده. که چیرې تاسې د زاویې په بحث باندې په ښه ډول سره پوه شوئ نو تاسې به په راتلونکي درسونو کې خپلې ډېرې ستونزې حل کړئ، ځکه زموږ ټول راتلونکي درسونه په دې تهدابي درسونو پورې اړه لري. زاویه څه ده؟ زاویه هغه شکل دی چې د یو قطعې له دوران څخه چې په خپل ماحول کې څرخیږي لاسته راځي. یعنې مطلب دا دی چې که چیرې تاسې دا شکل په نظر کې ونیسئ نو دلته موږ او تاسې یو قطع خط لرو. که دا قطع خط چیرې په خپل ماحول کې یعنې په د خپل محیط کې په یو منظم ډول باندې وڅرخیږي یا ښي اړخ ته او یا هم کیڼ اړخ ته نو له دې څخه زاویه لاسته راځي چې دې شکل ته زاویه ویل کېږي. زاویه د دوران له نظره په دوه ډوله ده، یو مثبته زاویه، دوه منفي زاویه. یعنې زاویه چې کله دوران کوي او یا کله څرخیږي دا په دوه ډوله څرخیږي. راځئ چې لومړی مثبته زاویه زده کړو. مثبته زاویه څه ده؟ مثبته زاویه که چیرې د یوې زاویې دوران د ساعت عقربې یعنې ثانیه ګرد مخالف وي نو دا زاویه مثبته زاویه ده. د بېلګې په ډول لومړی لاندې شکل په نظر کې نیسو، وروسته یې د ساعت له عقربې سره پرتله کوو چې موږ یې په ښه شکل باندې زده کړو. تاسو په دې شکل کې ګورئ چې موږ یوه زاویه لرو او په دې شکل کې موږ د زاویې په سور قطع خط باندې بحث کوو. لومړی دا باید موږ په نښه کړو. موږ په دې باندې بحث کوو چې دا کوم اړخ ته دوران خوري. که چیرې تاسې دا وګورئ نو دا کیڼ اړخ ته دوران خوري، یعنې دې ډول باندې دا دوران خوري لکه دا شکل باندې دوران خوري چې دې ته مثبته زاویه ویل کېږي. اوس یې د ساعت له عقربې سره پرتله کوو. که چیرې تاسې دا ساعت په نظر کې ونیسئ نو د ساعت عقربه او یا هم کوم ثانیه ګرد چې دی هغه ښي اړخ ته دوران خوري
دا د مثبت زاویې خلاف دی ځکه چې مثبت زاویه کیڼ اړخ ته دوران خوري. نو موږ په عموم سره ویلی شو چې مثبته زاویه هغه زاویه ده چې د ساعت د عقربې خلاف وڅرخیږي. اوس راځو منفي زاویې ته. منفي زاویه څه ده؟ که چیرې د یوې زاویې دوران د ساعت د عقربې یعنې ثانیه‌ګر مخالف وي نو دا زاویه منفي زاویه ده. د بېلګې په ډول لومړی لاندې شکل په نظر کې نیسو او بیا وروسته د ساعت د عقربې سره دا هم پرتله کوو چې د مثبتې زاویې سره څومره توپیر لري او منفي زاویه کومه زاویه ده. دا شکل مو په نظر کې ونیولو. اوس دلته موږ په تور قطه خط باندې بحث کوو. تاسو د تور قطه خط ته پاملرنه وکړئ چې دا کوم خواته خپله د څرخیږي او دوران وهي. که چیرې تاسو متوجه شئ دا ښي اړخ ته څرخیږي یعنې په دې شکل باندې. چیرې تاسو وګورئ نو دا په دا شکل باندې څرخیږي چې اوس که چیرې موږ د ساعت عقربه هم وګورو یا ثانیه‌ګر دا هم ښي اړخ ته څرخیږي چې دا یوه مثبته زاویه جوړوي بخښنې سره یوه منفي زاویه جوړوي. نو په عموم ډول سره منفي زاویه هغه زاویه ده چې د ساعت د عقربې یا ثانیه‌ګر هم جهته وي یعنې د ساعت له عقربې سره موازي ډول باندې دوران وخوړلی شي یعنې په دې شکل باندې. دا و زموږ د نن ورځې لوست. هیله لرم چې درس مو زده کړی وي. که چیرې درس کې ستونزه لرئ نو ویډیو بیا ځلې وګورئ او تاسو کولی شئ خپلې ستونزې پکې حل کړئ. نورو درسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره تعقیب کړئ او که تاسو چیرې نوي راغلي یاست نو سبسکرایب یې کړئ تر څو د دې کورس اړوند نور درسونه هم تاسې زده کړئ او ترې خبر شئ.